که غواړئ چې په ژوند کې مو پرمختګ وکړئ، خپلو هیلو او موخو ته ورسیږئ او بالاخره یو داسې شخصیت اوسئ چې پر نورو مو خپل مثبت اغیز پرېښوي، نو یوازې یو څو موارد دي چې دا تاسې په نظر کې ونیسئ. باوري یم که چېرته مو دې ته فکر وکړ او همداسې مو وکړل، نو تاسو به یو بریالی، یو ګټونکی او یو مخکې تلونکی شخصیت اوسئ. که تاسو غواړئ چې له بریا ډک ژوند ولرئ، خپلو هیلو ته ورسیږئ، په خپل ژوند کې مو لوړو پوړیو ته ورسیږئ، نو دا څو مهم ټکي در سره نوټ کړئ او په خپل ژوند کې عملي کوئ. انشاءالله چې تاسو به یو بریالی ژوند ولرئ. لومړی، د موخې یا هدف ټاکل. په ژوند کې مو حتما د ځان لپاره موخه وټاکئ، خو پاکه او سپېڅلې موخه. داسې یو هدف وټاکئ چې د هغې په ترسره کولو تاسو الله جل جلاله ته نور هم نږدې شئ. داسې موخه مه ټاکئ چې خدای مکړه تاسو د هغې په واسطه په غلطې لارې روان شئ او له الله جل جلاله څخه لرې شئ. ځان ته مو یوه نښه او یو برید وټاکئ، د همغې په لور حرکت وکړئ، هڅه وکړئ، زیار وباسئ تر څو ورته ځان ورسوئ. یعنې هېڅکله بې هدفه مه ګرځئ. دغه موخه مو چې کله ځان ته ټاکله، نو په دې هیله یې مه ټاکئ، په دې امید یې مه ټاکئ چې ولا زه به په دې پورې ځان رسومه چې پیسې وګټم او خلک راته په نیک نظر وګوري، په ښه سترګه راته وګوري. یا که تاسو غواړئ چې ډاکټر شئ، د دې لپاره غواړئ چې ډاکټري وکړئ تر څو خلک درته ووایي چې ډاکټر صاحب یا هم په دغه برخه کې تاسو پیسې وګټئ. نه، که چېرته ستاسو هدف پیسې ګټل وي او یوازې نیک نوم وي، ښه نوم وي، نو دا خو به تاسو ترلاسه کړئ، خو د الله جل جلاله رضا به ترلاسه نه کړئ، د هغه نور مدد به له تا سره نه وي. کله چې د الله جل جلاله رضا در سره نه وي، نو بیا څه فایده؟ هر څه چې کوئ د الله تعالی د رضا لپاره یې وکړئ. که ته چېرته غواړې انجینر شې، که ته چېرته غواړې ډاکټر شې، که ته چېرته غواړې استاد شې، که ته چېرته غواړې یو ورزشي لوبغاړی شې، د هر څه کې د الله تعالی رضا په نظر کې نیسئ او داسې وایئ چې یا الله، زه دغه کار کومه، موخه مې یوازې ستا رضا او خپل ولس ته، ستا بندګانو ته او د ځمکې په مخ انسانانو ته خدمت دی. ته مې لاسنیوی وکړه، ته مې مددګار شه، ته راسره مرسته وکړه. ستا له ارادې پرته زه هېڅ هم نشم کولی. که مو چېرته همداسې وکړل، په باوري ډول درته ویلی سم انشاءالله چې بریا به ستا وي. دوهم، بریالیتوب او پرمختګ هېڅکله تا ته خپله نه راځي، نه هم ستاسو د کور دروازه در ټکوي او درته وایي چې ته قرار یې کښېنه، زه خپله درته راغلم. دا هېڅ امکان نه لري. که ته دا فکر کوې چې موخې به مې خپله پوره شي، نو ته په لوی تاوان او بې پروایي کې. نو د حل لاره څه ده؟ د حل لاره دا ده کله چې موخه وټاکې، د هغې د ترلاسه کولو لپاره کوښښ وکړه، زیار وکړه، خولې تویې کړه، پرله پسې هڅه وکړه. کله دې چې هڅه وکړه، کله دې چې کوښښ وکړه، کله چې تسلیم نه شوې ستونزو ته، نو هغه وخت بیا بریا هم ستا کېدلی شي انشاءالله. دریم، دا په یاد ولرئ چې د موخې او هدفونو ترلاسه کول، خپلو هیلو ته رسېدل دومره اسانه هم نه دي. که چېرته ولوېدې، ناکام شوې، نو مه ناهیلی کېږه. خپله هیله دې له لاسه مه ورکوه. خپل ځان د لوی رب ته وسپاره، په هغه لوی ذات توکل وکړه، خو خپله هم هڅه او کوښښ کوه. که ځان دې الله ته وسپاره او خپله دې قدمونه واخیستل، حرکت دې وکړ، پرله پسې هڅه دې وکړه، انشاءالله چې هغه الله جل جلاله به هم د ټولو کائناتو خالق دی، ستا مدد کوي، خو په دې شرط چې ته په هغه باندې کلک باور وکړې، پوخ باور پرې وساتې او توکل پرې وکړې. څلورم او تر ټولو مهم دا دی چې هېڅکله په ژوند کې له نورو تمه مه ساتئ او هېڅکله د نورو خلکو ولو که هغه ستا د ژوند تر ټولو نږدې خلک هم وي، حتی که ستا مور او پلار وي، ستا خویندې ورونه وي، ستا دوستان وي، ستا د ژوند تر ټولو نږدې عزیزان وي، د دوی په شتمنۍ مه غولیږئ. ډېر داسې خلک شته چې وایي زه د پلاني شخص زوی یم، پلار مې دا دی، ورور مې دا دی، دومره شتمني او جایداد لرم، موټرې او بنګلې لرم، دا لرم او هغه لرم، پلان لرم او باستان لرم، زه حاجت نه لرم چې درس ووایم ځکه زه ورته اړتیا نه لرم، هر سهولت راته برابر دی، هر څه چې وغواړم هغه راته رارسیږي، د ژوند د هر یو سهولت راته برابر دی په ښه توګه،
یعنی هیڅ کومه ستونزه په ژوند کې نه لرم. که تاسو هم دا فکر کوئ او له دا ډول کسانو څخه یاستئ، یعنی همداسې فکر کوئ، نو تاسو په لوی تاوان کې یاستئ. داسې فکر هیڅکله مه کوئ، ځکه دغه کوم سهولتونه چې تاته اوس برابر دي، دغه کوم اسانتیاوې چې درته اوس په دې وخت کې شته، دا ټول موقتي دي. ته باید په خپل ځان باندې کار وکړې. ته باید خپله له ځانه یو شخصیت جوړ کړې. هغه شتمني، هغه جایداد، هغه موټر، هغه هر څه ستا لاسته راوړنه نه ده. ته خپله د خپل د ژوند اتل اوسه، خپله هڅه کوه، خپله کوښښ کوه، خپله یو ځای ته ځان ورسوه. انشاءالله که داسې دې وکړل نو ته به ګټونکی یې.